د تاریخ دا دی چې د به جرندې جوړولې لوارو قفل دا په عربۍ کې جرندې ته وایي د به جرندې جوړولې د هر چا خپله کاریګري اوس هم بعضې لواران جرندې جوړی او څوک لرونه جوړی او څوک د اوسپنو کار کوي مختلف څوک ورونه جوړی د به جرندې جوړولې او ډېر زبردست ماهر و نو د هغه زمانې چې کوم بادشاه و د دغه علاقې د ډېر سخي سړی و نیک سړی مو صالح نیکه مو سخي مو هغه به خلکو له نیکانو خلکو غریبانانو سره امداد هم کو او د دغه علاقې به دا رواج و چې د بادشاه د دې مدح او د دې شعر و شاعرۍ زمانه وه نو چې چا به هم د بادشاه په حق کې شعرونه جوړ کړل او د هغه صفت به یې وکړه په نعتونه به ورته زه وویم شعرونه نو بادشاه به انعام ورکو او خلکو به هفته و میاشت مخکې ټیم اخیسته نو د بادشاه له جرندې جوړې کړې یو څو داسې جرندې یې جوړې کړې چې په دغه زمانه کې داسې جرندې د چا سره نه وې ډېرې قیمتي اعلی ځکه چې بادشاه له تحفه کې وړي او مزیدار او ډیزاینونه خشته ډیزاینونو باندې اعلی او مزیدار د مطلب دا چې بادشاه له یو سم چې زما د دې جرندو حسن وویني د دې صنعت وویني او ما له پې ښه مضبوط انعام راکړي څو میاشتې مخکې لاړ او ټیم یې واخیسته د څه کې بادشاه سره ملاقات کوم او څه دپاره کې زما به یو تحفه جوړه کړې د هغه بادشاه ته پیش کوم هلکه ګورې سې نه بېکاره تحفه مو په یو نه سې وی نه زه وله قیمتي تحفه هر چا خپل سوچي یو زمانه کې یو بادشاه یو سړي بادشاه له یو سړي وله د خپل زړه د خواهش خبره ده هغه منګي د اوبو ډک کړ په هغه منګي خوږ لګېده د اوبو منګي یې ډک کوي دا بادشاه له تحفه کې وړم نو چا ورته وي بادشاه سره اوبه لږې دي چې ته بادشاه له اوبو هغه بغیر د اوبو نه ژوند تېری وي د ما د کوي په شان اوبه نشته هغه ته د خپل کوي اوبه ښایسته ښکارېده خوږې ښکارېده بل غریب سړی دی د 2 پیسو دره کې نه لګي هغه دا د هغه وسو نو چې منګي یې ډک که د اوبو نه ښه مزېدار او سر یې پې وتړو په سر یې کو روان دی 15 شپږ لس ورځې کې بادشاه له رسي پیاده نو څه دی خیال دی چې منګي کې اوبه روغې پاتې کېږي اوس چې دې څنګه لا ورسېده څوکیدار ته وي بادشاه نه ټیم ولې ما ولې یو تحفه راوړې ده څوکیدار سوچ وکړه چې په دې منګي کې به چې د سره سپین یا څه شی به پکې پروت وي ټیم مقرر شو دې غریب عام پر شپې ورځې تېرې کړې منګې تړلې چې بادشاه ته پیش کېدل یو پیش کېده بل د نمبر پکې راغی هلکه تا څه دي وی صاحب یو تحفه مې دله راوړې وی څه تحفه ده وی چې اوس یې درته کولو کوم که نه نو داسې به ورته وخاندې او خوشحاله به چې زړه به دې پې یخ شي چې منګي یې سینګ کولو که سخابین ته شروع شو ځکه اوبه په لاره وخت تېر کړی دی او په منګي کې دی هغه نور هم والي دي دوپ هم والي دي نو به خو څښا کېږي بس نوکرانو را منډې کړې دا څه ګند دی بادشاه له ډېران راوړی دی دا دې ولې څه مصیبت راوړی ډېران بادشاه له څوک ډېرانونه راوړي ګند بدبویي راوړي څه دي دا دې څه پکې اچولی دی بس دی هم غریب نه خولې روانې شو رنګ یې ژړ شو چې خدای دا ما خو اوبه راوړې وې دا خو څښا ډېران دی متیازې دي غول دي اوبه ته بوی ته خېږي بادشاه هوښیار نو دې خبرې تحقیقات وکړه هوښیار بادشاه فوري صداګانې نه ورکوي سوچ سره کار کوي فکر سره مدبر څه ته ویلې کېږي دبر رستو یې څه ته وایي چې څوک رستو سوچ کوي النظر فی دبر الشی تدبیر ورته وایي په عربۍ کې چې څوک په انجام او په نتیجه فکر کوي چې د دې شی نتیجه او انجام به سي اوس مګې ته خو په پنجره کې غوښه پرته ده ښه مزېداره ده خو مګې په نتیجه سوچ ونه کړه چې پنجرې ته وځم روزم به دې څنګه غوښه به وخورم خشته ده ښکلې ده مزېداره ده د ورتلو لارې هم شته په نتیجه سوچ نه کوي چې دا غوښه وخورم زم به په کمه په کوم طرف به وځم نو مګه شي نو هوښیار انسان هغه دی چې یو کار کوي د هغې په نتیجه سوچ کوي چې د نتیجه به څنګه وي د دې اخر انجام به څنګه وي او د ټولو نه بهترین اخر انجام خو قبر او آخرت دی نورونو چې کم کار د دنیا کوي نو د قبر او د آخرت سوچ ورسره کوي نو هغه بادشاه هوښیار قابل فوري فیصله جذباتي نو هغه نوکران ته صبر وکړي ورته یې ویې وروره دا دې منګي کې دې څه راوړي غریب خو په رپېدو ویې صاحب ما خو دا ګن نه منګي خو ستا په سرو مه یېرېږه په اطمینان شه مسافرې څه دې راوړي ویې صاحب ما په دې کې د خپلې کوي یخې اوبه راغېستې چې ما بس کړی دی زړه به راله یخو زما ښځې بچو بس کړی زړه به یې یخو د محلې خلکو به د دې کوي نه اوبه وړي
دونه مزیدارې دي. نو ما باندې د اوبه ډېرې زیاتې خوږې لګېدلې. نو ما وی چې کم شی په ما ښه لګي راشه بادشاه له تحفه کې یوسه. بادشاه سلامت د څه خبر وم چې هغه نه به دا ګن به جوړېږي. بادشاه نوکرانو ته یې اخوا شئ دا منګې توی کې د دې اوبو نه صفې وینځې او د سرو زرو یې وله ډک کې او په سر یې وته کېدې. د ده اخلاص دی زه به خپل اخلاص کوم. د خپل اخلاص وکړه د دې غریب دغه وس و زه به خپل اخلاص کوم. دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي وی چې چا په جومات کې د چنچڼې د جالې عمره کاره مو وکړه نو زه به دله د دې مثل ورکوم په جنت کې. د دې مثل نو مثل دا مونږ طالبان خو په هر شي سوال کوي نو یدې خو دا مطلب شو چې الله به مونږ له په جنت کې چې څوک جومات کې کار وکړي د چنچڼې دا جالې عمره نو چنچڼې عمره جالې ځای به ورکوي. نه دا مماثلت یو جواب دا دی په اخلاص کې دی. د د اخلاصو الله به خپل اخلاص ته ګوري. د اخلاصو الله به خپل اخلاص ته ګوري. د دې غریب دغه وس و چې نور وس یې نه کېده لږ غوندې یو لیش دی په جومات کې جوړوم الله به خپل وس ته ګوري د دې مقابل چې زه څومره الله وس بیا ډېر زیات دی. نو بادشاه ته ګوره که نه وایي زما د دغه اخلاص و زما د دې اخلاص بچې وې که چاټی دې په سر راوړی و نو چاټی به دې نن ډکه وړه که خوم دې راوړی وې نن به دې خوم ډک وړه ستا دغه اخلاص ورته یې ډک که. نو دا به پخوانو بادشاهانو له خلکو به دا څیزونه وړل او پرې خوشحالېده. نو نوم یې ولیکه خشته جرندې اعلی قیمتي ډیزایني جرندې یې جوړې کړې دی قفال. او چې سنګ لاړ دروازو انتظار د میاشتو یو که دربار ته په خپله نیټه لاړ. دربانچي اعلانونه کړ پلانکې 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 ټول ناست دي وزیران مشیران دربار لګېدلی دي. سار نه مازدیګره پورې بیا انتظار وکړو چې نمبر به د مازدیګر راځي. چې مازدیګر یې کله نمبر راغی او دی یې راوغوښته نو بادشاه ورته وی څه شی څه تحفه ده؟ وی صاحب زه خو جرندو جوړولو والی یم او تاله مې دا یو څو جرندې جوړې کړي دي. چې بادشاه وکتل ډېرې خشته وې ډېرې مزېدارې. هلکه دا خو ډېرې خشته جرندې دي جوړې وی صاحب دې ډیزاین ته مه ګوره نقش و نګار ته مه ګوره خو دا داسې جرنده ده چې دا کومه چابي درکړم په دې به کولاویږي. د دې نه د دنیا انجینران دې راشي او لواران دې راشي او ګوتې دې پکې وایي څوک دې کولاو کړي. داسې قیمتي شي. اوس بادشاه سلامت جرندې لاس کې اغوښتې دي او حیران دی ورته ګوري ورته خلک هم په تمه دی چې دې لور له دې قفال له بادشاه سینه هم ورکوي. اړی راړی جرندې ګوري 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 دې کې دربار نواز وکړه بادشاه سلامت فلان کې دربار ته حاضرېږي. دا چې کوم بای پاس به کوم سړی راته چې کوم سړی به څه ورته ویې لکه د هغه به اهم سړی به راته وی آی پي سړی به راته وی آی پي هغه سړی به راته چې کوم سړی به وی آی پي او اهم سړی به نو هغه ته به بیا بریک نو هغه ته به نان سټاپ چې ورته وایي نیغ به را روان وی آی پي سړی به دربان اعلان وکړو وی آی پي سړی را روان دی. جی فلان کې د فلان کې کلي بادشاه سلامت دربار کې حاضرېږي. چې بادشاه د هغه سړي داسې لاس کې اوس د بادشاه جرنده ده اړې راړې چې دا څونه قیمتي او اعلی ده خو چې نوم یې واورېد چې فلان کې را روان دی بس بادشاه پاسېد سړي ته پاسېد او چې څومره وزیران دي هم پاسېدل چې څومره مشیران دي هغه هم پاسېدل او چې بادشاه پاسېد ټوله مجمع پاسېده. داسې مثال دی لکه ډیپټي کمیشنر ډي سي چې ناست دي او اعلان وشي وزیر اعلی را روان دی یا اعلان وشي صدر پاکستان را روان دی اب هر څه پرېږدي ودرېږي بورد صاحب ټول دربار وزیران مشیران بادشاه پاسېد. دا قفال وي زما هغه جرندې راواغېښتې او په هغه مې دې واپس کېښودی لکه هم شی راغی. وړکې وایم چې خدای دا څوک دی بادشاه نه خو لوی سړی کېدی نه شي دا علاقې بادشاه خو دی څه وزیر خو نه دی ګورنر خو نه دی چې بل ته ودرېږي خو دا څوک هم سړی دی او داسې زبردست استقبال او ټول وزیران ورته ولاړ دي دا څوک دی. وړکې مې بس اوس خبرې بدلې شوې. څه خبرې بدلې شوې؟ ما زما خو چې زما هنر اعلی دی ما له به نن بادشاه لوی نام راکوي او کیدای شي بادشاه مې ځان ته نږدې کړي چې بهترین هنر والی زما د هنر نه ښه هنر د بل چا نشته. د چې کومې کوټې ته جرنده وم د چا پلار ته غلا نشي کولی او چې زما جرنده نی شل کسه به ورنوځي غلا به ترې کوي ما والا اعلی هنر خو ما وی چې دا سړی ما نه ښه هنر والا دی هر څوک چې دی. لکه مې سوچ وکړه چې بس قفال دا د جرندو هنر به نن پرېږدم
بس دا بدن پریدم نن به دغه هنر زده کوم چې دا کم سړی را روان دی او ده سره کوم هنر دی دا به نن زده کوم ولې زما هنر ته په خشتوالي وکتل خو چې د هغه نوم یې صرف نوم یې واورېد زما شی یې کېښود هغه ته دونه پروټوکول ورته ودرېد ټوله مجموعه ولاړه ده بادشاه ولاړ تر څو چې هغه نه راغلی دا هنر بس د کوم هر څه چې دی نن بس محنت به کوم سړی چې راغی بادشاه د خپل ځای نه لږ ور مخکې شو ور تر غاړه خوا کې په کرسۍ ځان سره کېنو دونه عزت بس دا هنر د زده کوم د دې ته قدر وایي دی خو مونږ خو میاشت مخکې نمبر اخیستی دی خو بې نمبره راغی مونږ خو بیا سار نه راغلي یو انتظار هم وکړه د خپل نمبر دی خو نیغ په نیغه راغی ده ته خو بادشاه او ټوله دنیا ودرېده دا هنر کې کمال دی دا هنر به زده کوم معلومات مې واخیستل سکرټري صاحب نه چې زما شیخ وروستو په ارام کښېنه خدای خوا کښېنه ته اوس دې وخت کې ته نه ځایږې دا سړی راغی دا څوک دی دا د دې تاشقند په علماو کې لوی عالم دی د سره علم دی د رسول الله مبارک اوهو واقعي چې د چا په سینه کې د رسول الله مبارک علم زما په سینه کې د لوارۍ پویه پرته ده د بل سړي په سینه کې د ترکاڼۍ پویه پرته ده د بل سړي په سینه کې د انجینرۍ پویه پرته ده د بل سړي په سینه کې د طب او د ډاکټرۍ پویه پرته ده د بل سړي په سینه کې د زراعت پویه پرته ده د بل په سینه کې د فینانس او دغه پویې پرتې دي د ده په سینه کې د الله او د رسول علم پروت دی دا خو بل شان سینه ده دا سینه خو بل شانتې ده اشراف امتی حملت القرآن رسول الله مبارک فرمای زما امت کې بهترین مخلوق هغه دی چې سینه کې قرآن پروت دی دا خو هغه کس دی فی قلبه نور زړه کې رڼا پرته ده فی قلبه نور زړه کې قرآن پروت دی د قرآن رڼا پرته ده اوهو ملا صاحب دونه قدر سوچ اوس دا زمونږ خلک دی ملا ته داسې ګوري لکه یو اوس خصبګر خو چې د چا په زړه کې د الله قدري او د الله د قرآن قدري او د رسول قدري او د رسول د احادیثو قدري نو ابه بیا د هغه انسان ډېر قدر کوي چې سینه کې د الله قرآن او د پیغمبر سنت پراته دي دا خبره که غلطه ده دا خو هغه کس دی زړه کې خو د قرآن رڼا پرته ده دین پروت دی پکې بس دا ملا صاحب دی د ده چې کوم هنر دی نن نه پس بس زده کوم بس جرندې بادشاه ته په هغه میز پرېښودی راپاسېد دا قفال علم یې شروع کو څنګه علم یې شروع کو لاړ ووت ټول خراسان کې ګرځي ورپسې لاړ عراق ته کوفې بصرې ته ورپسې لاړ مکې مدینې ته شام ته مصر ته الله پاک د امام شافعي رحمت الله علیه د مسلک د زمانې یو ډېر لوی محدث مفسر فقیه اصولي او مجاهد عالم ته الله پاک جوړ کړ داسې ملا ته خدای جوړ کړ محدث کبیر او شاعر مشاعر ریحانة الادب به ورته وي چې دا د علم ادب کشمالو او سخیم ډېر زیاتو امام نووي لیکلی دی د مسلم شارح دی محشي دی هغه وایي چې کله جهادو د رومیانو خلاف نو دی قفال به په خشته اوازونو خپل شیرونه وی او د رومیانو خلاف په مجاهدینو کې به غیرت او جذبه پیدا کوله زبردست مجاهد هم وی داسې ترانې به وی چې مجاهدینو کې به غیرت پیدا کو روم چې فتح شوی دی د قفال د شیرونو او د قفال د ترانو د وجې نه فتح شوی دی پکې موجودو په خپله قیمو څه وایي وی زما کور فراخه د میلمه دپاره میلمه چې راځي کور به ورته فراخه ساتم د کور فراخي مطلب څه دی چې زما در به میلمه ته بند ني زما تندې به ګونجې ني میلمه ته به هر څه ږدم وزادي مباح على من اکل او چې څوک هم زما ډوډۍ خوري مباحه ده ورته میلمه هم خوري هغه ته مباحه او که هر څوک یې خوري هغه ته مباحه نقدم حاضر ما عندنا وان لم يكن غير بقل وخل وی چې څه میلمه ته پیش کوم حاضر دی خیر دی وی که سبزي ترکاري او سرکني خیر دی میلمه دی نه خفه کېږي هسې نه چې زه میلمه ته ښوروا کېدم تشه سپوره
او میلمه وایي چې دا دې ما ته څه کېښودل میلمه ته مې معمولي غوندې شی کېښود اوچه ډوډۍ او میلمه وایي مړه سې دې را باندې وخت تېر که بشیر جان لته وایي چې دا زه خورم ما باندې خو ټول عمر خدای په ارامي چرګان خوري او ما باندې خو ټول عمر خدای پاک غوښې خوري او دا دې ما ته څه کېښودل ټیپر دې راته کېښودل دا دې راته تور باټینګن کېښودل په دې څه کوو نه نقدم حاضر ما عندنا چې ما سره څه دي میلمه ته پیش کوم وان لم یکن غیر بقل وخل که سبزي ترکاری نی سرکه قیمتي شی رسول الله مبارک د سرکی صفت کړی دی که قیمتي شی نی پروا نشته چې سی ورته پیش کوم فاما الکریم فیرضا به که څه ښه سړی وي نه به پې خوشحالی هغه د میلمه تالي ته نه ګوري چا ته ګوري روڼ تندي ته ګوري مشران وایي که نه وایي ښه سړی د میلمه تالي ته نه ګوري چا ته ګوري تندي ته ګوري چې تندی فراخه دی واما البخیل فمن لم ابل او چې بخیلي مړه ویړو پروا مې پې نشته که ویې خوړه ویې خوړه او که ویې نه خوړه ویې نه خوړه ګوره د قفال نه خدای کم شخصیت جوړ کړه لوار دی خو چې علم یې زده که الله ته هغه شخصیت جوړ که هغه شخصیت چې واپس خپل وطن ته راغی نو بادشاه ورته بیا په لارو کې استقبال کوي یا ورته د میاشتو موقع نه میلاوي یا بادشاه ورته په لارو کې استقبال کوي او چې راځي نو بادشاه ورته حضرت درخواست کوه تر حکم کوه حکم زه درنه درخواست کوم څه شی پکار دی وی بس جومات مدرسه پکار دی بادشاه ځای ورکړه جومات یې ورته جوړ کړه غټه مدرسه یې ورته جوړه کړه او ډېر په تاشقند غوندې ځای کې قیمتي ځای کې ورته ځای ورکړه بادشاه ته خوا کې به بیا ناست و دا یې سړی ته خدای جوړ د اصول فقه لوی عالم د اصول فقه لوی عالم یو دوه کتاب هم لیکلي یو محاسن الشریعه یو دلائل النبوه دلائل النبوه د یو د ده یو د امام بیهقي دی دم لیکلی دی په هغې د رسول الله مبارک په معجزاتو کې